علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د فاطمه ګل په باره کې دی. د فاطمه ګل هغه نوی یار چې کوم دی نو تاسو په سټارټنګ کې دا ورکوټي شانې کلیپ هم صحیح کړو. یو چې دی نو کس دی نو فاطمه ګل ورزي په صوفې باندې کېناستېدلو، دا کس چې دی نو د هغې شاته ولاړ دی. او بیا دویم تاسو کلیپ دا هم صحیح کړو چې یو کس دی فاطمه ګل سره ولاړ دی، فاطمه ګل د هغه په لاسونو کې لاس اچولی دی، نو هغه داسې انګوټه چې دی نو د هغه ته مراد ته مخامخ کوي او ورته ښیي. نو دوستانو تاسو دا دواړه کلیپونه هم صحیح کړل، نو تاسو دې دواړو کلیپونو څه اندازه لګوئ. نو دا کلیپونه ما صحیح کړم، ما د خپل دوستانو سره شیر کوم. نو دوستانو ضروري خبره دا ده چې تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم. نو دوستانو خبره کوم د فاطمه ګل په باره کې. نو فاطمه ګل سره چې کوم دا دوه کسان دي، پهلنی کس هغه چې کوم دی نو هغه په صوفې باندې کېنولو، نو هغه کلیپ هم تاسو صحیح کړل. او دویم هغه چې کوم کس سره ولاړ ده، نو دا ماجرا څه ده، خبره څه ده. نو دوستانو د فاطمه ګل او د مراد ترمنځ جګړه راغلې ده. د دې چې کوم دی نو کله دی په خوله شي او کله بیا چې دی نو مرور شي، نه د دې د جګړې پته لګي او نه د دې چې دی نو د پخلا کېدو څه پته لګي. نو دا چې کوم شو ده، دا شو چا دپاره شوې ده؟ دا شو صرف اور صرف مریم دپاره شوې ده، دا په پېښور کې شوې ده. نو دې کې چې دی نو مریم ده، فاطمه ګل ده، د مریم خاوند دی، دا ټول راغلي دي دلته کې ناست دي. او چې څونه د مراد هغه ټیم پارټي ده، ښځې دي که سړي دي، پوره یو پارټي دی، یو ګروپ دی، دا ټول راغلي وو دلته کې اټینډ کولو دپاره. نو تاسو د دوی د پارټي صحیح کړه، دا کسان هم صحیح کړه. چې کوم ضروري خبره ده هغه د فاطمه ګل او د مراد. نو د فاطمه ګل او د مراد چې دی نو د دوی ترمنځ انبن روان دی او د خلکو مخامخ دی یو ځای ولاړ دي او خبره اتره کوي. خلکو ته داسې پته ونه لګي چې دوی خفه دي یا مرور دي. او د دې چې کوم شاته کوم کس دی په چا باندې مرور شوي دي، نو هغه هم تاسو د ښه پته د مریم، دا چې څونه غویمه شوې ده دا د مریم په سر باندې شوې ده. نو بس دوستانو دا نوې معلومات ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی له پامه، والسلام.